ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ د امنیتي او دفاعي بنسټونو او د پریکنده ملاتړ ماموریت په ګڼه ناسته کې ویلي چې د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله په منظم ډول دفاع کړي او تیره میاشت دغو ځواکونو سخته جګړه تیره کړې ده، خو اوس دغه ځواکونه په 40 زیانمنو سیمو کې منظمه کړنلاره لري. 3 هفته آینده هنوزم هفته سخت خواهد آمادگی کامل به کار داریم، چون این حالت جنگ از یک حالت جنگ نااعلام شده به یک حالت جنگ اعلام شده بدل شده. د نوموړي په باور 1394 کال د افغانستان د بقا کال و، خو 1315 کال د انسجام او راتلونکي 3 کلونه بعد خوځښت او بریا کلونه وي. 1398 هدف ما چیست؟ ایجاد شرایط پیروزی، ایجاد شرایط تحکیم. این از این خاطر گفتم میتونیم که باید هدفمند باشیم. په دې ناسه کې د پریکنده ملاتړ ماموریت قومندان وویل د طالبانو په ګډون ترهګرې ډلې د ډیورند د فرضي کرښې په هغه غاړه کې امن پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان خاورې ته رادننه کیږي. د طالبانو په ګډون ترهګرې ډلې د ډیورند د فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان خاورې ته رادننه کیږي چې باید پاکستان طالبان او نورو ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې ځای ورننه کړي. نړیواله ټولنه د افغانستان ترڅنګ ده او هر هیواد چې وغواړي افغانستان کمزوری کړي نو امریکا هم نړیوالې ټولنې ته د زغملو وړ نه دی. در سال 1394 ما شما در انزوا بودیم. امروز یقین داشته باشین که دشمنای قسم خورده افغانستان در حال انزواستند. افغانستان دوباره محور و محور توجه بین‌المللی است. ولسمشر غني په دا سال کې په لنډ مهال کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو خبره کوي چې اوس مهال د هېواد د 13 ولایتونو په یو شمېر برخو کې د افغان ځواکونو او ترهګرو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده.